ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیواداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیواداری آنچ خوبان ہمادارن تو تنہا داری درود شریف وائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
عزیزانو د تیری او د گرد نواح دیوبندیانو مشرانو کشرانو علماء طلباء ورونو دے با برکت مجلس او پدے مختصر وقت کے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم دا سیرت متعلق اور دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم دا طرز زندگی متعلق یسو خبر عرض کول غوارم. عزیزان و مان اوران دے حضرت مولانا مفتی رحمان گل مفصل در رواجن متعلق خبر کرے دا. اصول دا دنیا دا دی چھ پا کم علاقہ ہو پا کم وطن کے کم بیماری اور کم کمزوری ہوئی نو علماء تدا پکار دی چھ دا حقی کمزورے اور دا بیمارے متعلق علاج اخائی. تاسو تا پتا دا چھ کسڑے یو ڈاکٹر تا مریض ورولی دا حق مریض پسر باندے دردی اور ڈاکٹر ورطاوئی چھ ما سره د کلمو د خوگو دا بیسکوپان گولے دیر بہترین شہر ہے دا دیر اخا کوالیٹی دا او دیر بہترین نے کمپنے جوڑی کری دی دا د کلمو خوگو گولے چی دی دا اخرا نو تاسو طول بدا آغا سری متعلق دا وائی چھ دا دیر کم عقل ڈاکٹر ہو دا سے دا کنا دا سے نا پزور وائی دا سے دا کنا خپ زور وایم دا سے دا کنا دا سے داو کنا دا پزور زنانا ہے کا نارینا پزور وائے زنانا ہے کا نارینا چکم کسان نارینا دی آغا دے وائی اندا سے داو کنا شاباش کرونو کی زنانا سے داو وائی چی زمن نارینا بار وطنی اور چوا اور دغ طرف نے حملہ ور باندے اکڑا گٹلے شوے جنگ باعث دے مسلمانانو نا 70 صحابہ کرام پا کی شہیدان شول اور پا بدر کی چی کم شکست کفارو تا ملاو شوے ہو پا احد کی مسلمانانو نا حق بدل واغستو کا علم غیب ہوئے صحابہ کرام سرا آغا پا غیب باندے پوئے دے نو دا زیب اترشو ننگ دا دونیمو رپو تاویزگر دا ڈائی روپو ملا اور جواندی بکے نہیں بیاوہ انشاءاللہ خبر کی زمن بیان دا تبلیغیان و پشان دا سے مر پر بیان نرے آغوی خدا سے وا خاموش خبر کئی اور من چکل خبر خاموش شی بیا من اخپل خبر ہی رہی دار چا اخپل یو انداز و نحجی پوئے گئے کہ نہ پوئے گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام کائنات تا سمران دے آئے کرام سے داغ نمخ کے راغلو اطولو دا یکیو دستور دنیا تراورے او چلا الہ الا اللہ دی تو اصول وئی دا اصول دا ایمان دا تمام انبیاءو یکی اصول تیر شوئے چھ ہر یو نبی براغلو دا غبا اعلان خپل قوم تداو یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. ہر یو نبی با قوم تدا اعلان کولو چھ طولو آئے چھ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق
نشتا دا اولاد ورکولو والا، نشتا حاجت روا، نشتا مشکل کشا الا اللہ مگری کی اللہ رے، الا اللہ مگری کی اللہ رے. خوچ پکم قوم کے با مرض دا شرک موجود ہو، آغوی باندے بدا خبر بدا لگے دا. دا اللہ صفت دا اللہ لئی دا سی مسلمان پا دے دنیا کے استاسو پا نظر کے تیر سوئے ہے چاگا مسلمان ویو اللہ نمانی شتا دا سی سو زکر چی مسلمان ویو نو آغا اللہ چی مسلمان ویو نو اللہ اور کہنا دا سی پا زور خبرے کرے دا نکاح ٹکے نئے نکاح دا بل چاہے لی چی آغا کو ٹکے ناس کرا تاسوانی نکاح نو آئی شک نہ خبر وطلے دا ما تا خطا سو نارے نخکارے کتا سو زنا نخکاری مگامانا صادر واخلے پزانے واچوئی نارے نخوئے کنا پا زور با خبری کرے. دا سی مسلمان دنیا کی نشتا چاگا اللہ نمانی ہو غلط فہمیانی پا ضروروں کی پرتیوی دیکھا توجہ کوئی. مسلمانان پا اللہ باندے مین دی خلارت خطا شیدہ کلچی مسلمان پا مخ کے دا اللہ یو والے دا اللہ لئی بیان سی نو بعض خلقو دا گمان زرل ورا چولے دے وسوسہ من الجنت والناس شیطانان پیریانو کی ہوئی انسانانو کی ہوئی. قرآن سوئی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وہ لوگ اور وہ جنات جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں لوگوں کی سینوں میں. الذي يوسوس في صدور الناس. یا الہ العالمین دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا اللہ ظلم کے وسوسوں اچولو والا سوکھ دی. یا اللہ ظلم کے شیطانت اچولو والا. یا اللہ ستا طرف نام مخ اڑولو والا. یا اللہ دبل چا طرف تا غیر اللہ طرف تا. یا اللہ غیر اللہ طرف کا زمن توجہ اڑولو والا سوکھ دی. الذی یوسوس فی صدور الناس. رب العالمین نے فرمایا من الجنت والناس. شیطانی کرنے والے اکیلے جنات شیطان نہیں ہوتے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. شیطان کولو والا رب العالمین نمخ اڑولو والا رب العالمین علاوہ غیر اللہ طرف کا توجہ ورکولو والا وہ اکیلے جنات نہیں ہوتے بلکہ انسان بھی ہوتے ہیں. من الجنت والناس. ظلم کی وسوسہ چولو والا پیریان جنات شیطانان ہوئی انسانان ہوئی انسانان مہاگا انسانان بازی جد شیطان کرتوت و کردار ادا کئی لیکن دا انسانانو پا جمع کی گرزی. شیطانان دا انسانانو پا جمع کی گرزی. ناغا بیا زنانو لور نزدیشی چھ اگورا دا سڑے داوئی چھ لا الہ الا اللہ. پول پا زور وائے لا الہ الا اللہ. داوئی چھ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق نشتا دا اولاد ورکولو والا. وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کوشا سب کا. یو شاعر وہی چی وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کوشا سب کا. وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا.
و انسان مسلمان بہل جڑی دیشی چیتا دا اعلانو کی چاہا یکیو رب العالمین زما خالق و مالک دے اگا یکیو الہ العالمین دا اولادن ورکا ولو والا دے ارے دا تیری خلقو تعویز کے برکات چولو والا سوک دے تعویز میں برکت ڈالنے والا کون ہے دم کے اندر برکت ڈالنے والا کون ہے اولاد دینے والا کون ہے بگڑی بنانے والا کون ہے بیمار کرنے والا کون ہے شفا دینے والا کون ہے اللہ فرمائی کہ پنج پیریشا پنج جملے منا بیا بد زمنم کا پنج جملی دنی من لی بیا دے من لے نشم اللہ وئی کہ پنج جملے منا تسلو بچائی لی کہ پنج پیریان ادا دمر دمر اخکروی ادا سے غگنی پخواب منت چاہیے چی سیاگانو دا یو غگ دمر لوئی چی دا دینا لومسے جوڑ کی او دا بل غگ نبرستن جوڑ کی ہوئی پچی پچ مونگی چی دا بدا بسی نو تاسو ته هم خلق ویلی چې پنځ پیره ګوره پنځ پیره داسې یې لکه چې زه یم زکت پر پنځ پیره ځان ته وایم اللہ وائی 5 جملے او مانا 5 جملے دا 5 جملے من تاسو ټول منو که نه منو ډېر کسان په شک کړي دا 5 جملے منو که نه منو شاباش شک یې خو درله بیانوم چې دا 5 جملې دي که نه اللہ فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تام قل بیان کیجئے قل قرآن کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی اللہ دا دے دا پارا ند نازل کرے چی ملیان دے ور باندے بسکٹ اخری قرآن مجید دا بسکٹ کتاب پس زور آئے ملیان نمائے رہ گئے قرآن مجید دا بسکٹ و خورلو کتابو قرآن مجید دا خیٹ ڈکولو کتابو قرآن مجید دا 11ویں شریف کتابو قرآن مجید مردہ تمخ کے دوڑلو کتابو قرآن مجید ناوے تمخ کے دوڑلو کتابو قرآن مجید یوازے دا دمونو کتابو اللہ العالمین چید دا یوازے دا دمونو کتاب نرے یا اللہ یوازے دا تعویزنو کتاب نرے یا اللہ چی یوازے دا بسکتو خورلو ذریعہ نرے یا اللہ دا سشے اللہ فرمائی کتاب انزلناہ الیک کتاب یہ معزز اور عظیم ترین کتاب ہے کتاب التنوین للتعظیم کتاب انزلناہ الیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دایو داسی کتاب دے انزلناہ الیک میں نے نازل فرمایا ہے تیرے اوپر کیا نازل کرے رہے کیا نازل کرے رہے پچائے نازل کرے رہے الکڑ گگوانو پشان مچے نے پچائے نازل کرے رہے شاباش سبا چدا کیسٹ سکواوری چدا ونوائی چدا تیری خلق تا دام پتا نوا چدا جوابی کرے الحمدللہ خطق قوم یو دانشور یو خیار قوم دے پوئے گئے کہ نہ پوئے گئے دکمی خبر جواب چی پزورے کوئی خبر مکر ما شمان اللہ فرمائی کتاب انزلناہ الیک یہ دو عظیم ترین کتاب ہے لیکن مظلوم ترین بھی ہے عظیم ترین ہم دے مظلوم ترین ہم دے مظلوم والے رے منشاتا غرزہ والے رے مڑی تیرہ واخلو مخی یوسو پہ ایمان وائے الحمدللہ استاس والا کہ خود چترال مولی سے وقت تیر کرے دا سیزونہ دے میٹاو کری خواہ سے مخ کے بچی دا قرآن مجید دا مڑی مخ تاورے شو پہ ایمان وایا دا بدا علاقی لوی عالم پسر اولو کا نہیں لوے پسر کے خود پہ زور وائے تولے وائے علاقہ تولے سنوائے دا چا پسر دے کے خود پہ زور وایا وہ دمچے نہیں تو ایمان ہوا ہے قرآن لوئے دے کہ ملیان لوئی دی قرآن لوئے دے کہ ملکانان لوئی دی قرآن لوئے دے کہ نوابان لوئی دی
دا قرآن کریم پر طول دنیا کی نہیں پسر کے خود مولا و نواب و خان و ملک والے پسر نے کے خود شرم گانا لو کا نا سسے گانا لو نوجوانان تیز وائے سسے گانا لو نوجوانان پر رب العالمین باندے دیر گرانیات ساتھی نوجوانان اللہ فرمائی خپل موحدین تا اللہ خطاب ورکی انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناہم ہدا. رب کریم نے فرمایا ہے انہم فتیت، جو رب العالمین کے وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں. میدان جنگ کی دسرنو قربان اولو والا سوکوی، میدان جنگ کی دوینی تو اولو والا سوکوی، دا طول کائنات کی دو کفر نوم میٹا اولو والا سوک دی، دا اللہ پا دین باندی سرنو ورک اولو والا سوک دی. اللہ فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تام کتاب انزلناہ الیک، یا اللہ داد سشد پارا نازل دے زمنگ علاقہ کی خو ملیان وئی چی داد دے دو پارا نازل دے چی مڑی تا مخبے نائیوڑی، باز ملیان وئی چی ناد دے دو پارا نازل دے چی مڑی پس با ختم کولیشی. وئی کنوائی پزور وائے، ہر نوجوانان خوی پزور وائے وائی کنوائی شاباش. اللہ جل جلالہ فرمائی غرض و غایت زبانہم، انسان پدی نہ پوئے گی. انسانانو قرآن کریم کسب جوڑ کرے رہے، انسانانو قرآن کریم دا جیب دا کولو ذریعہ جوڑا کرے رہا. بعض ظالمانو قرآن کریم دا خپل ځان دا پارا ڈھال جوڑ کرے رہے. یا اللہ صد پارا دے نازل کرے ہوئے بیان و فرمایا. اللہ جل جلالہ فرمائی کھول کھول کر، فرمائی کھول کھول کر. اللہ فرمائی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کریم مقصد دارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تام اللہ بلدے کے فرمائی لتبین للناس ما نزل الیہم، لتبین للناس ما نزل الیہم. دا قرآن کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازل دے ماں دا صد پارا یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول تمہیں صد پارا نازل کرے، صد پارا ملے گلے لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ تم لوگوں کو وہ چیز بیان کر کے دکھا دو جو میں نے نازل فرمایا ہے. سچے قرآن کے ماں نازل کری بھی آگا دے خلق اللہ بیان کا سیشے بیان کا، سچے قرآن کے نازل سی بھی آگا بیان کا. انہیں سبا چسو قرآن بیان ای بعض خلقی دا پنچکیریان دی کسے بھی ہندوستان کے پخواد وہابین دیر بدنام ہو. وہ سن بدنام دے اول سے تبلیغیان راغلی ہو دا اللہ دا یوالی خبر ہے بیکوال خلقو چی دا وہابیان دی سدے وی انہوں پا ہندوستان کی یوں ہندو یو ملالا قرض ور کرے ہو. اب روزانہ سبزی تے اڑلا 7-8 ہزار روپے ور باندے جمع شوئے. دکاندار پر چولے کرا چی مولوی صاحب برائے کرم میرا قرضہ بھیج دیجئے. اغور تولی کل اچھا تم قرض مانگتے ہو میں تجھے پسند آ جاؤں گا، کل جمعے میں دیکھیں گے. دو جمعے پورز باندھی مولی سے بیلانوں کو چی یاد ساتھی مسلمانانو فلانے ہندو وہابی سے رہے اور سب کے سودا ہونے کے فلانے ہندو وہابی سے دے تو ایمان وایا ہندو وہابی کی وہابی مسلمانی کا کافر، حالانکہ وہابی مسلمانی کا کافر، وہابی مسلمانی ہندو سے کہیں سے وہابی کی گی. خلق سودا کے بنکڑا صادق مسلمانانو اگوئی چھ وہابی بچر تسبلائیو سودا ہے نکا والا دے ہندو دکان تب پودرے دا
ہندو پور سے چکار رہتا ہو کہتا مولوی صاحب تے پرچاو لے گلا تحفے تحائف اور کہیں مولوی صاحب خدا کے لیے جو فتویٰ لگایا ہے یہ دور کر دینا، 8,000 روپے جو آپ کے پاس ہے یہ بھی معاف ہے، مزید بھی دے دوں گا، 9 پیسے بندر کم دام اندلا بخلی. مولوی سے بھی جو کوئی بات نہیں، کل دیکھیں گے. تو بل جمعہ کے اعلانوں کو کہ خلق مسلمانانو غفلانے ہندو دوبارہ ہندو سے سوداتے کوئی خلق حجب ظاہر کی ہندو جو خبر ہی نو نو تاسو تا مولیانو ویلی چی پنج پیریانو پتنشتو ایستو کوئی چی دا پینزم مذہبون منی. پنج پیریان آگا خلق دی چاگا پا ملک خالص دا قرآن او دا حدیث او دا فقہ پرچار کئی او دا رسم و دا رواج خلاف کئی. دا وئی چی زکاة سرسایہ صدقہ دیکھ دا ملاکار نشتا دا فقیرانو لورکے چالا ورکے. اللہ فرمائی للفقراء والمساکین چرتے ہم ندیوی چلے ائمت المساجد ویلی دی چرتا قرآن کی چتا سو دی جمعتونی امامان اللہ ورکے غریبانان بانی کانی وارا ہوئے ویلی دی چرتا زکاة سرسایہ صدقہ دا صدقات دا اللہ جل جلالہ زان لغواری کہ فقیران لغواری چا لغواری نو پا ایمان وایا دا فقیران یوازی ملیان دی کالورم پا دکلی محلہ کی سوکوی چھ کم ملاو وائی چھ زکاة خیرات صدقات پتاور کوئی غریبانانو لغوار کوئی ملیان تاسو لپچ پانچ کرے گئے تاسو ایسے بس بلائی آلکا منگستاسو خیر غوارو پنج پیریان دا عوامو خیر غواری او دا بریلیانو مبتدین چی کم دستاسو پخی وحی اغوی چی ندیل وینا ورکے کامی سرے مری کونڈا رنڈا یتیم کا تباکی جو والا خیرات میں ورکے مال ایرا کرے منگوی چی ندیل ورکے نو پا ایمان تاسو لمنگ خیو کا ہوئی دلکن دا حق خبر سوک کئی منگے کو کنا. اللہ فرمائی لتبین للناس ما نزل الیہم قرآن دا دے پارا نازل دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی لتبین للناس ما نزل الیہم سچ نازل شویدی قرآن کریم کی داخل قل بیان کا چکم ملا قرآن بیانی ہوئی پنج پہ رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی بیان کا یا اللہ قرآن رتا بیان کا چسا مقصد ہے غرض سرے من خوایو چی زما غوات تابک والے دا کسی سے رہے چی تابک والے دا دم رتا پیواچاوام پا ایمان وایا خرو غیان علم چاہتا ویزن کری اے جواب راکے مسلمان خوئے کنا پا ایمان وایا خرو غیان علم چاہتا ویزن جائز کری واللہ چی دا باز خلق خرو غیان علم کئی ناخر چی دوی پس من سنوائیو دے بے وائی سوک وی پنچ پیریان خیرات نمانی پنچ پیریان وی کرامت تاولیاو نمانی وی کہ نوی پنچ پیریان فلانے منگ ہر سمنو منگ چا خیٹا نمانو سشے منو ہر سمنو دے چا خیٹا نمانو من داوائیو چی کرامت داولیاو حق دے لیکن اولیا بندگان دا اللہ دی خدایان ندی ولی اللہ تا محتاج دے بزرگان اللہ تا محتاج دی قبرن والا اللہ تا محتاج دی عرش والا فزور وی عرش والا فرش والا افسران بادشاہان انبیاء رسول اولیاء بزرگان ملیان آمیان طول اللہ تا محتاج دی کہنے دی ویدہ پنچ کرے اللہ فرمائی قرآن کریم مقصد دان رے لتخرج الناس من الظلمات الى النور یا رسول اللہ لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اندھیرے سے نکالنا اور روشنی کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی دا خلق دا رواجنو نراو باسا زکا چی تیاری ڈیری دی
دا رسم و دا رواج تا تیاری تو ایمان وایا پا خواتا سو ودنو کی ڈلو نرا وستل کر تقرور نمو کول پا زور مو نوے نو پا ایمان وایا چھ تالا سوک وئی چھ گورا دا نوی مولیان ندی نوی مولیان خدای راستی سی دوی سمر دین بیان کرو دوی چھ دخل کو سمر اسکرگے کو لاؤ کرے ضرور مولیانو خوشاتا دا مسالے نوے کرے کڑے وے چاہتا دا نوی چھ تا دا ڈول والے واہے چاہتا دا نوی چھ تا دا کنجرے والے راوستلے وے اچالے سی دو خسارے وے چاہ خوب بدو کی ہوئی گتی نوہی وے کہ نوے وے آلکہ چھ چاہ خوب بدو کی گتی نوہی آگا گڑوی کے سڑے وی تو ایمان ہے گڑوی کے سڑے وی حالکہ سڑے خوچوی آگا خود سڑی پا خوب بدو کی خام خواہ کار لری دا سڑا کنگا حالکہ دا کنگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی دا خلق القرآن بیان کا توحید طرف تیرا اغاڑا دا اللہ یوالی طرف تا پنج خبر ورطا بیان کا 5 باتیں 5 سو اللہ فرمائی قل هو اللہ احد 1 اللہ الصمد 2 لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 3 خبری اللہ فرمائی قل اعلان کیجئے اللہ احد رب العالمین یوازر یکتا ہے یکتا منفرد ہے یکتا ہے لا شریک لہ اللہ یکیو دے انبیاء اور سر شرکت اللہ یکیو دے اولیاء اور سر شرکت اللہ یکیو دے قبرن والا اور سر شریک ندی اللہ فرمائی یواز زد بیمار ورکولو والا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں شفا دینے والا کون ہے رب العالمین فرمائی یہب لمن یشاء الذکورا جس کو چاہتا ہوں مرد عطا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بچی اور لڑکی عطا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں جڑوا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اس کو بانج بنا دیتا ہوں اللہ فرمائی چال زو غارم ناری نہ اولاد والا ورکم چال زو غارم زنانا والا ورکم چال زو غارم دوڑا ورکم چال زو غارم وچکا کرے گرزم دا تمام کائنات تویز فروش ددی نشین دا تمام کائنات صاحب زدگان اخون زدگان تیران صاحبان تعویز گران دا تول جادوگران تمام حاکمان تمام ڈاکٹران جو اربان نظام سڑے کی جس کو رب نہیں دیتا ہے اس کو سب نہیں دے سکتے جس کو رب نہ دینا چاہے اس کو سب نہیں دے سکتے چالے سے اللہ نے ورکئی تمام کائنات نشی ورکے اللہ فرمائی قل هو اللہ احد تمام کائنات تو چیز آواز امام عالم بالغیب آواز زیما علم غیب بل چاکرا اللہ فرمائی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ تمام کائنات اعلانوں کا آسمانوں اور زمینوں والے آسمانوں اور زمینوں والے کوئی غیب نہیں جانتے سب غیب جاننے والا کون ہے پنچریانو ایچ قل هو اللہ احد دا سے ہوا ہے چا اللہ یکیو دے علم غیب خالص آغ سرے منگا ویچ زنانا و نارینا تاویزگر علم بوزئی تاویزگر نارینا دے گورا نارینا تاویزگر سشے دے نارینا سڑیلا زنانا ورطل جائز ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستو پر دے نہ دننا
صحابیات و پردے نہ اخوا کے ناستے بیعت بے اور سرکولو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمنستاسو موردہ زمنستاسو مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زمانے پر رب العالمین باند قسم وی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسر چرت زنانا لاسر جنگی دلے ندے ستا خزا و زما خزا ستا خور و زما خور ستا عزت و زما عزت تاوزگر لورشی اور بیا برقہ پلار کی اچولی چی تاوزگر تا مخامخشی برقہ لری کی وی السلام علیکم تاوزگر والا پسر لاس کی دی اللہ دے بے پردے مکہ اللہ دے بے پردے شوا کا نشوا تو زور ہوا ہے یار خزنہ میا رہے گے بے پردے شوا کا نشوا پنج پیریانو گناہ صرف دادا چی تاسولا دا خبر پا گوتا کئی منگوایو چھے علم غیب صرف رب العالمین سراور سراوے تتاویزگر لاورشے چھے مال کتاب و گورا پا ما چا سکڑی دی تو ایمان آیا تاویزگر لگا پتہ لگی جواب را کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار ناخوا ہچی نہ خبردار اخپل 70 قرآ حضرات لگلیو یو قوم طرف تا چی دی بالتا دا اللہ یو والے بیان کی چاولا جواب را لے گلے وہ چھ زمن پا قوم کی دا دعوت و دا تبلیغ ضرورت تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 قرآ حضرات دیر دیندار خلق نیکو کار خلق او یا کسانی ولی گل لار کے ور لاغوی یوزے کی گرا چاولے واد ٹول واد 70 کسان چن چن کر یو قتل کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگو مبارکو نہ اخ کے روانے وہی وچے اللہ دی دوی حلاک کی ما سر زما ملگرو سر دھوکا و خیانتو کو کچر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علم غیب ہوئے نو پا ایمان وایا دا مرد کھلے لگے او یا ملگری لگلو جواب رکھے او یا ملگری بے دا مرد کھلے تا لگلو ابراہیم علیہ السلام اخپل بی بی ورسارا دا ظالم بادشاہ لار کے ادراولو تا پوستے نے کہیں چی دا سوکتا غور توئی چی دا زما خور دا ابراہیم علیہ السلام بی بی ورطوئی چی دا زما زکا چکا غسرا دا چا بی بی ورسر نو بیابے بدکاری ورسرا کولا وی دا زما خور دا دروغ ویدو کر اختیار ویدو پیغمبر دروغ نوائی پیغمبر دروغ نوائی ولی ویدو چی زما خور دا خزی زمانگ اسلامی خیان دیدی کنلی خزی زمانگ اسلامی خیان دیدی کنلی پینزہ قسمہ خیان دیدی پینزہ قسمہ خیان دی پینزہ خور پکی جائز آدام اگا دا سے یو آگا خور دا حقیقی خور چی دا مور اپلا رستا خوری آگا جائزہ ندا پزور و آگا جائزہ ویما آگا خور دا چی تاثر تیرو دلی آگا جائزہ دریا آگا خور دا چی آگا ستا دا مور طرف خوری دا پلار طرف دینی آگا جائزہ سلورم آگا خور دا چی ستا دا پلار طرف خوری دا مور طرف دینی آگا جائزہ پنزم نمبر آگا خور دا چی ستا اسلامی خوری آگا جائزہ دا ابراہیم علیہ السلام ورطوئی چی دا زما خور دا ابراہیم علیہ السلام نے آگا خزا بوتلا چکل بوتلا بادشاہ پا کوٹا کے دن نظام سراننا استا بادشاہ چکل دا بدکارے ارادہ اکڑا بادشاہ شل شو سشو شلولو والا سوکو ابراہیم علیہ السلام خپل خزا پا خپل قدرت باند اخلاصا والے قدرت لرلو والا سوک دے نم سوا خلق کوئی چی زمانگ نے کوئی دور زور لری زمانگ نے کا دور زور چی دور زور لری دیتا خارو تا سنگ ماندل ہے یار زورور خلق کو جواندی خلق خارو تا ماندی دیر زیادہ کرے رہے یار پر دیر زورور دے ٹینکو نا ماتے دا ٹینکو نا ماتوال والا سوک دے ابراہیم علیہ السلام خپل بی بی خلاصا ولے نشو اللہ تولار دے دعا کئی دعا امام بخاری پہ بخاری شریف کے روایت نقل کرے اللہ تعالی دعا کئی چاہنے سوال کہو لو
سوک بدا ثابت نہیں کی چھ ابراہیم علیہ السلام آواز کروی چھ اے زما زورانے کا روارا سیگی اے زما زورانے کا کچا خود اللہ چھ یو پیغمبر خپل نکت آواز کرے نو یاران زندہ اور صحبت باقی کسو کوئی چھ کم یو نبی کم یو ولی خپل نکت آواز کرے نو یاران زندہ صحبت باقی منگوائی چھ ہر چاچ آواز کرے قبرونو کی چکم پرتوی اولیاء اللہ بھی حقا زکد اللہ دوستان دی چاہوئے باپا ہر مشکل کی آواز چاہتا کولو کم سڑے سے کو مشکل کے اللہ نہ سوا بل چالا چگوئی اغاد اللہ ولی اسی کے دے اغاد اللہ ولی دا اللہ ولی آشی دیا کو صرف اللہ تا آوازو نہ کر ولی مانزو کے منگوائیو حضرت مفتی رحمان گل سے مانا مخی ہوئی کہ من وعدہ کہو چھ ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ تیرے علاوہ ہم کسے سے مدد مانگنے والے اللہ فرمائی ومن نصر اللہ من عند اللہ مدد کرنے والا کون ہے مدد کرنے والا کون ہے اللہ فرمائی ومن نصر اللہ من عند اللہ اللہ فرمائی ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون اللہ فرمائی ومن اضل کون ہے اس سے بڑا گمراہ علماء کراموں نے تپوسو کہ ومن اضل سوک دے دیر گمراہ دیر لوئی گمراہ صرف گمراہ نہیں دی اضلو سوک دے دیر لوئی گمراہ داغ چانا یدعو من دون اللہ جو رب کے علاوہ سب کو پکارتا ہے جو رب کے علاوہ سب کو پکارتا ہے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو سب کے علاوہ رب کو پکارتا ہے ولی اللہ سوکوی اللہ فرمائی ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ سوک دے دیر لوئی گمراہ چاگا اللہ نہ سوا بل چال آواز کئی سوک یا رسول اللہ وائی سوک یا محمد وائی سوک یا علی وائی سوک یا پیرانی پیر وائی سوک یا داتا گنج بخش وائی سوک یا کربوغے صاحب وائی سے گوائی سوک یا پیر بابا روڑا سے گوائی وائی کنوائی وائی کنوائی اللہ فرمائی ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ سوک دے دیر لوئی گمراہ حق چانا چالا نسوا حق چالا آواز کئی چاگا بتر قیامت پورے دل آواز ورن کی یو سڑے اتیا کا لخپل بکتا ولاڑو اور داناری بے والی چی یا سنم اے زما بوتا اے زما خدایا بوت ورلا آواز ہے بوت آواز کئی قبرون آواز کئی چرتا چاوڑے دلے وے چاہتا چرتا وہ سب پورے حال ویلے وے چلے کہ پمارے فلانی دمرا قرضہ ویرا فرض پماوارے کیا آواز کولو والا سوک دے اللہ فرمائی یو رز خلقاتا شو یا سلم پزیبان دیوی چھ یا سمد اللہ نا غیبی آواز راگے لبیک یا عبدی لبیک اے بندہ میں تیرا 70 اور 80 سال سے انتظار کر رہا ہوں اے بندہ ہو یا کالے کی گی چزستا انتظار کون چی بتا نارے وہے نا مراد شیتا نارے وہے کلب مالا آوازو کی چز درلا اللہ فرمائی ادونی استجب لکم مجھ سے مانگا کرو میں دعا قبول کرنے والا ہوں اللہ سوال کئی اعلان کئی چھ مانا وقت کوئی چانا وقت کوئی اللہ فرمائی چھ مانا وقت کوئی زدر زیاد قریبیم نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرمائی زتا تا شارک نہم زیاد نزدی امام تو ایمان وایا شارک کے اللہ پروتے اگر آواز نہ کہے وہ قبرستان لفظ اغل آواز کہے یا دیز عبدالقادر جلانی آواز کہے وہی پنپریان گرم دی سشے دی پنپریان وہی چو قل هو اللہ احد اے نبی ٹول کائنات ہوا ہے چا اللہ اکی یو دے یو نا اکی یو سشے اکی یو دے اس قسم شریک نہ لگی نہ پذات کیوں نہ پصفات
وحدہ لا شریک لہ ولا ولد لہ ولا والد لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا لم يولد لم يلد اللہ نے حصوں پیدا شوی دا موائے چے فلانے نازولے دے وہی کنوائی دا سوائے چے فلانے دا اللہ ولی دے نازولینا نازول آغتا وئی چے سڑے پا اگو باندی سورئی بچے زمان نازول ای گن وی کنوی پا اگو سورو کنا اللہ سو پا اگو سورئی نازولی نمو آئے دا مستبان انہوں نما اخلے سوائے فلانے دا اللہ ولی دے چی شہرے اول خود اللہ ولی سو پی جنی ناگایو اللہ تا پتن ما ہوتا ہے نو پی جنی زبتا دا اللہ ولی گنم تب ما دا اللہ ولی گنے خوبا نا اللہ دی منجور کی انداز سے دا کنا دا اللہ و دا بندہ پا منس کے عشق مینا ما ہوتا تا معلومی دیش سب پتا لگی سی اللہ و پا دے مجمع کے چاہ کرا می نہیں ستا پتا چاہتا نو تالا سنگا پتا ہو لگی شدہ فلانا اللہ ولی اللہ دے تالا اللہ تیلیفون کرے شدہ زمان ولی دے چاہتا پتا شدہ دا اللہ ولی دے بس بندہ جان دا اللہ دی اللہ دے وہ بخی خبر اخلاص ہے اس سوک پا اس سوک سرنشتی ویلے شدہ دا اللہ ولی دے آؤ صحابہ کرام و پبارک قرآن ویلی بھی نمانگ ویلے شدہ ٹھیکتا کم خلق دی اللہ دے وہ بخشتا دنیا چی خلق بہرحال اللہ فرمائی لم یلد اللہ اولاد نلری نازولی نلری اولیاء لری نازولی ولم یولد اللہ دخپلا انچانا پیدا شہن پلار و مور نلری سلور خبر شوی تنظم خبر ولم یکن لہو کفوا احد اللہ سر تمام کائنات کی سو کفو برابر اللہ دا تمام کائنات تو اولیاء و انبیاءونا لوئے دے کنا سشے دے نو پنچ پیریان چکل دا اللہ لوئی بیان شوئی جو اولیاء نمانی منگور تو جتا اللہ نمانی چی پتا دا اللہ لوئی بدا لگی نو خطا اللہ نمانی ما خدا اللہ لوئی بیان کرتا ہوئی دا ولی اللہ نمانی حلکہ منگا اولیاء اللہ تا سوال نمانو سشے نمانو اولیاءونا وقت نمانو سشے نمانو پسور وائے اللہ اولیاءونا وقت نمانو وقت چانا منو عزیزان اللہ جل جلالہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذریعہ دو چیزیں دنیا ترالی گری بیان میں پدے کولو خبر بالخالا ہے اللہ دو چیزیں رالی گری لا الہ الا اللہ جوش ہے محمد الرسول اللہ سو چیزیں شو لا الہ الا اللہ کے مقصد دا زندگی رے محمد الرسول اللہ کی طرف دا زندگی رے شہرے لا الہ الا اللہ کی مقصد دا زندگی رے محمد الرسول اللہ کی طرف دا زندگی رے اللہ فرمائی لا الہ الا اللہ کی دا جوڑا کام اللہ حکمنا و منام مونز اللہ را لے گلے رے زکاة و حج و عمرہ وغیرہ دا مور پلار حقوق دا خپلو گاونڈیانو حقوق حقوق العباد حقوق اللہ اللہ دیر سر علی گلی کنا حکمنا خود اللہ دیر دی کنا اللہ فرمائی دا طول منام خود چاپ طریقہ باندے و منا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ اللہ وہی مونزو کا نموز طریقہ برزان نہ جوڑے طریقہ بچانا پوختنا کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا پیغمبر چسنگ منز کری اگر صبح کہے کنا اگر چھ کم وقت کرے اگر صبح کہے کنا اگر چسنگ خیرات کرے اگر صبح کہے کنا کنا ستا پالا کے کچا کرو پلانی مولی سے بدا سے کول پلانی مولی سے با تو ایمان وات دا اللہ پاک طریقہ دا پیغمبر رالی گلی دا مولی سے رالی گلی جواب را کے وہ یہ زمانگا لکا کی پلانے دور لوی ملاو اگر دا سے کول دا خدای باندہ لوی ملاو اگر استاد پارا حجت و دلیل جوڑے دے سی زما استاد پارا حجت و دلیل سوک دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دن دے سشے دے نو پنچ پیریان صرف دا ہوئی چھ توحید و سنت دا اللہ حکومہ ہو مانے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقے ہو مانے
ځان نه منځونه مه جوړوئ. پخوا به خلکو قضا العمري کول. څه شی به یې کولی؟ تاسو وطن کې کېږي اوس؟ تاسو ګوره مونځ پرېښی، څه شی مو پرېښی؟ پخوا به ملیان وایي چې واقیمو صلات، لکه واقیمو صلات نه قضا العمري مراد دی یو که نه؟ الکه ګوره کتابونو تاسو ته عوامو ته هم پته چې ګناه وکړې د ګناه پټول پکار دي که ښکاره کول یې پکار دي؟ په زور جواب راکړي. مالا خو داسې کمزوري غوندې خلک ښکاره ګناه پټول پکار دي که څرګندول یې پکار دي؟ پټول یې پکار دي که نه؟ نو د مانځه قضا کول ګناه ده که ثواب دی؟ ګناه دی که نه؟ نو تاسو خو به دلته بانګ ورته ووایو ټوله دنیا به هم په ځان خبره کړه چې مونږ مونځ ګرځوو، یعنې مطلب دا دی چې مونږ مونځونه قضا کړي دي. دومره بادران خلک دا مطلب و که نه؟ دا خو ګویا چې مقصد دا و. ګوره فقهاو لیکلي دي چې که چا نه مونځ قضا شي نو هغه چې کله مونځ ګرځوي نو په داسې انداز باندې به یې ګرځوي چې لیدونکي خلک دا ووایي چې دی نفل کوي. چاله به دا حال نه وایي چې زه مونځ ګرځوم، ځکه چې دا خو د ګناه اقرار دی. څه شی دی؟ د ګناه څرګندول دي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي کل امتی معافا الا المجاهرین، زما ټول امت د معافی قابل دی چې الله ورته معافي وکړي، خو چې څوک څرګنده ګناه کوي هغه د معافی قابل نه دی. نو الله او رسول وایي چې که ګناه درنه وشي پټه یې وکړه. احسن الفتاوا دې حده پورې لیکلي دي د فقه د کتابونو په حواله چې که چا نه مونځ په جمع پاتې شو، لار کې روان دی جمع ترې نه وشوه، نو د جمع ثواب خو یې بیا مونده که نه، ځکه چې کوشش خو یې کړی دی که نه. نو دی دې واپس شي کور کې دې پټ مونځو کې جومات کې دې ځکه نه کوي چې خلکو له ځان ښیي چې وګوره زه د جمع نه پاتې شویم. دې حده پورې فقهاو د ګناه او د ثواب د څیزونو د پټو د څرګندو خبره کړې ده چې سړی دې پټ مونځو کې چې چاله پته ونه لګي چې وګوره دی د مانځه نه پاتې دی. او تاسو به لوډ سپیکر باندې ټوله دنیا به مو خبره کړو چې اخره جمعه ده دا په ایمان او دا سنت د پیغمبرو که سنت ته ستاسو د کلي د مولیانو چا سنت و؟ یاره ډارېږئ ډېر زیات تیارېږئ. په ایمان او د چا سنت و؟ وایئ که نه یار؟ دا که د پیغمبر سنت وي نو چې د پیغمبر سنت څوک په اتفاق پرېږدي دا خو ډېر لوی ګناهګار خلک یې دا تاسو. دا سنت د چا و؟ د کلي مولیانو، د زړو مولیانو سنت و، د علمه خلکو سنت. داسې ډېرې خبرې درکې دي عزیزانو، یوه نه ده. په مړي کې رواجونه شته، په واده کې رواجونه شته. که رسم و رواج زما او ستا د مړي نه ووته په ایمان په یوې تنخوا به دې ګزاره کېږي چې دا نن پال سټی ګرځې تباه و برباد ګرځې، غلې هم کوې حرام هم کوې رشوت هم اخلې. دا ټول د رواجونو برکت دی، ځکه چې ښځه دې کور کې ناسته ده، چا له خواني لیږي، د چا زوی سره د چا له چیني لیږي او بیا هغه ورته هغې نه پیسې پکې تړي. وي داسې که نه وي؟ څادر ورلیږي، زنانو ته کپړې ورلیږي، هغه په څوک ځای نه پیسې. باقاعده تجارت شروع دی. څه شی شروع دی؟ الله به مفت دی زوی درکړي، د کلي والا خلک در باندې په پیسو خرڅ کړي. وي داسې که نه وي؟ چې څوک درته وایي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې ژوند تېروي، دا پنځګریان دي. چې څوک وایي چې هلکه خیرات زکات سرسایه خپل رشتہ دارۍ کې د چې کوم فقیر وي ټولو نه اول حق د هغه دی. د چا دی؟ رشتہ دارۍ کې چې کوم فقیر وي اول هغه له ورکه. که رشتہ دارۍ کې نه مهلت والا له ورکه، که مهلت کې د فقیر نه کلي والا له ورکه، که کلي کې د فقیر نه د قوم والا له ورکه. خو که ستا په رشتہ دارۍ کې فقیر و، ستا کور کې دننه خپلوالۍ کې ترز وی تربور فقیر و او تا زکات بل چا له ورکه نو د هغه په حق به دې الله نیسي. پوهېږئ که نه؟ دشمنی ورسره خپله کوه، خو چې د الله کوم حق دی هغه په خپل ځای خپل ادا کوه. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ پنجپیریانو صفا خبرې دي. پوهېږئ؟ نو عزیزانو رسمونه او رواجونه پرېږدئ. دا ینګ جنریشن چې کوم دی نوجوانان الحمدلله چې دا ډېر د رسمونو د رواجونو نه پات کړي. دوی ذهن او دماغ قدرتي طور باندې الله داسې فطرتي پیدا کړي دي چې دوی دا ډېرې پټې پټې نه ماني. زاړو خلکو زاړو زنانو ګوره چې کم نارینه کم بوډاګان چې موحد دي دا خو ډېر لوی مقام دی. چې کم سړی سپین ږیری هم وي او د الله د یووالي قایل وي، د رواجونو قایل نه وي، الله نه یریږي، پیریانو نه، جناتو وغیره مخلوقاتو نه یریږي، هغه فطرتي یره نه. دا وهمي خوف چې کم دی نو کم بوډا چې ښه عقیده لري دا هغه ډېره لویه درجه ده. خو چې کم بوډا
بوډانی واکرین داوی چې نه خپلانه پیر ډېر نو سړی او غلط نوم ما خپله باندې قدر شي. بیا دې په باره کې عبدالستار بمبار وی که ختموي شرک بدعت ملک الموتا نو دا زاړه زاړه تلر کا ځوانان پیدا. وی که شرک بدعت ختموي نو داسې بوډاګان ختم کا چې دا بوډاګان چې کم د مخلوق بندگان دي دا بندگان بیا د الله خوښ نه دي، او چې کم بوډاګان د الله بندگان دي الله نه یریږي مخلوق عبادت نه کوي دا هغه بوډا دومره لوی مقام دی چې الله جل جلاله فرمایي چې زم ته شرمېږم څه شی کېږم زم ته شرمېږم. الله دې موږ په هغو سپین ږیرو کې راولي چې موږ نه د الله حیا راځي او موږ صحیح مسلمانان جوړ شو. الله دې موږ په هغو ځوانانو کې راولي چې هغوی باندې رحمتونه د فرشتو طرف نه ورېږي. الله دې موږ په هغو ځوانانو کې راولي چې دین اسلام ته چانه فایده او نصرت رسېږي. صحیح ده که نه؟ انشاءالله زه امید لرم چې تاسو به د الله د یووالي دا دعوت او دا تبلیغ د الله د یووالي مخلوق نه ګوره لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ دا تقریر کړو چې مخلوق د مخلوق بندګۍ نه خلاص کړي د خالق بندګۍ ته ودروي. موږ تاسو به دا کوشش کوو چې څوک د قبر بندګي کوي موږ به د هغې نه منع کوو که هلکه ټول وعده وکړي انشاءالله سره وعده نه کېږي وایه چې او چې څوک د قبرونو بندګي کوي هغې نه به یې منع کوو، څوک چې د پیرانو او د وغیره د خونزادګانو بندګي کوي هغې نه به یې منع کوو، خالص ته الله بندګي به کوو. په زور وایه خالص ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې به چلیږو، رسمونه رواجونه به نه کوو. کومه خبره چې قرآن و سنت کې نشته هغه به نه منو. وعده مو ده که نه؟ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ګران محترم اوریدونکو د هر قسمه اسلامي کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ. توحید سنت کیسټ مرکز کی سخانی بازار نشاط کباڑی بازار خټک پلازا دکان نمبر 9 د اتفاق احمد توحیدی دکان ته خبر خاص